احتیاط پدې کې چې ډک نشي او صح دا چې غسل ودی څه پروا نه کوي درود شریف په شوق سره ولولئ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه درې کرته قل هو شریف ولولئ تنگ نوی نو دا تحیاتو په شکل کې نه او غزای زه تنگ یې خیر دی تاسو اجازه ده دا دعا طریقه دا چې دا وا تحیاتو باندې کې نه لاسونه د سینې په انداز په جوړه دي صحیح خپل د ژوندۍ ټول ګناهونه وزن ته مخ ته راولي او دا د ختم قرآن خصوصي شپې یو خاص قیمونه دي او د رب کریم نه په عظیم اجتماع کې دعاګانې په عاجزۍ سره وړو الہ العالمین زمون استاد ګناهونه الله دل تاسو په روح شریف درې ذکر کولولې څومره حضرات چې په دریا غنانې ناری نه موږ وځوري قبله په طرف ته ادب احترام باندې کینې او په دعا کې شرکت وکړي درود شریف ولولئ اللهم صل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آخر دعاكم إله العالمين تاسمرا قرآن عظيم الشان دا عظيم بحر ټول سفاري منزلونه او سفارجات څومره چې موږ خداوند کریم دې ترجمه کړې ده په دې کې موږ ورستو کې لفظي غلطي یا معنا کې سهوا خطا نسيان سره غلطي نشوي الہ العالمین تاسو ما ته دعا وغواړئ خداوند کریم دې د هغې ما ته مغفرت نصیب او بیا چې ما ته مو خصوص وسایع کړې ده نصیب صاحبان او هغوی چې کوم دی نو دې دپاره تګ راتګ به یې کول طالبان ناسته به ورته کوله خداوند کریم ټولو دا عبادتونه خپله درګاه کې قبول او منظور کړي او الهه زموږ د دې قرآن عظیم الشان د ترجمې او د ختم او د عباداتو د رجوع بلکې جمله عبادتونه د هغه مشفق پیغمبر چې هغه مبارک پیدایش کې زموږ مغفرتونه چغې ووهلې هغه مبارک په لامکان کې زموږ د مغفرت دعاګانې وغوښت هغه مبارک په ځنکدن کې زموږ یادګیرنې کړي دي هغه مبارک په محشر کې زموږ مغفرت غواړي او الهه هغه مشفق پیغمبر زموږ عباداتو ته خو ضرورت نه لري او نه زموږ عبادات ته قبول وړ دي او خداوند کریم موږ یې د زړه د سر نه ټول عبادتونه او ټول د دین خدمتونه ټول تقریرونه وعدونه ټول ذکرونه او منځونه ټول ختمونه او تلاوتونه روح با برکات د نبی علیه الصلاة والسلام ته ثوابونه بخو الہ العالمین محبوب علیه السلام روح ته شروع کړو ثوابونه آمین او هغه مبارک روح زموږ خوشحاله ټول انبیاء علیهم السلام ته ثوابونه ورس خاص کر انبیاء علیهم السلام چې د دین په خاطر باندې قربان شوي دي یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام وغیره چې په قرآن عظیم الشان کې موږ ته قصص راغلي دي او د دین په خاطر د قومونو نه قسمه قسم تکلیفات برداشت کړي دي خداوند کریم هغه ټول مبارکانو درجات بلند کړي ټول صحابه کرام د محبوب علیه السلام پتنګان چې په هغه مبارکې په دین کې ځانونه قربان کړي دي او خاص کر خلفای راشدین او خاص الخصوص زاد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نو سیانو کې زه خواجه زموږ نسب د خواجګانو نو خاص
د ټولو نیکه دی او د ټولو مشر دی او زمونږ نیکه صدیق اکبر رضی الله عنه ته ثوابونه پوره پوره ورسېږي او خاص کر د بدر د هغه پاتلسو د غربت په حالت کې شهید شوو شهداو ته ثوابونه ورسېږي خاص خصوص د احد په میدان کې هغه بهترین شهدا چې ویا شهیدان شوي خاص کر د محمد عربي صلی الله علیه وسلم هغه مبارک چې د ټول په خاطر باندې وګړو په وجه د کافرانو پرې کړي او د احد په میدان کې شهیدل ګریوان پروتو زړه یې بهر ته ایستلی شوی و دا هغه بهترین شهید او رئیس الشهدا حضرت حمزه صاحب روح ته ثوابونه ورسېږي او دعوت کریمه د مصعب بن عمیر او د هغې کې د نورو د عمرو بن جموح شهداو پسې ثوابونه ورسېږي د محبوب علیه السلام د ټولو صحابه کرامو پسې ثوابونه ورسېږي مدرشن تابعین تبع تابعین امامان مجتهدین خاص کر څلور ائمه او خاص الخصوص زموږ ګران او مشفق امام چې موږ دپاره قسم خدمتونه کړي دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ثوابونه ورسېږي خدای درجات بلند خدای درجات بلند الہ درجات بلند کې الہ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کومې اعمال په موږ کړي دي چې فکر راته اسانه کړي د خدای موږ د هغې نه شکرونه وساتي همیشه مو د هغې د خدماتو شکر ګزار جوړ هغه مبارک مذهب او د نبی اسلام د دین خدمت رانه واخلي او دا شرط زموږ د سلسلو صاحبان پیران مبارکان خاص کر څلور ائمه امام رباني رحمت الله علیه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه معین الدین چشتی رحمت الله علیه شیخ شهاب الدین سروردی رحمت الله علیه او شیخ نقشبند رحمت الله علیه او جمله ټول اولیاء او پیران مبارکان ورته ثوابونه ورسوي او خاص کر زموږ والدین مور او پلار چا مور او پلار چې کوم دی وفات دي خاص کر هغه والدین سره چا وفات شوي خداوند کریم مغفرت نصیب که په ونه خطیه کې مؤاخذې خداوند کریم بخښنې نصیب او الهه که تا مغفور او مرحوم ګرځولي خداوند کریم درجات بلند الهه چې چا والدین ژوند دي د بچو د دعا دپاره ورته عمر دراز ورکړي بچو ته توفیق د هغې د خدمت ورکړي څومره حاضرین جمع چې دلته ناست الهه زموږ استادان چې چا موږ سره مشفقانه درسونه راکړي ټولو پسې ثوابونه ورسوي زموږ مرشدان او پیران مبارکان د هغې درجات مې بلند او الہ العالمین څومره حاضرین جمع چې راغلي د عوام دي که خواص دي نارینه زنانه به آوازونه اوري الہ العالمین زموږ نه قسمه قسم ګناهونه پټ مخ کړي ښکاره مو کړي قصدن رانه شوي عمدن رانه شوي نسیانت مو شوي خطاط مو شوي په دې عظیمه عبادتګاه کې په دې لویه جرګه کې په دې خاص ټیم کې خدای موږ دلته د عاجزۍ لاسونه پورته کړي دي زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړه الهه زموږ په ګناهونو قلم د عفو راکړه خدای دلته دې جرګه کې در سره عهد کوو بیا دپاره توفیق د بدو اعمالو مه راکړي خداوند کریمه دا بهترینه میاشت چې نن او سبا کې رانه په مخه خروانه ده الوداع 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 سبحان الله چې روان کار بیا هم په باندې راځي او نه راځي کوم حالت کې وګورم وایي کستانه دې بهترینې میاشتې عزت او قدر هم نه کړی موږ ته په نصیب په دې کې چې څومره عبادت موږ کړي د هغې موږ ته مغفرت نصیب هغه موږ ته درجه خپل درګاه کې قبول او منظور او الہ العالمین دا حاضرین جمع چې څومره مشکلات په زړه کې دي خداوند کریم په ژړا په عاجزۍ درته سوالونه کوي هغه ټول مشکلات دي پوره کړي د شریعت موافق څوک خپله بیمار دي د چا په کورونو کې بیمارۍ دي خداوند کریم شفا کامله عاجل ورته ورکړي او بیمارانو موږ ټول د عمر نه وساتي او الہ العالمین په عاجزۍ سره درته سوال کوو خداوند کریم زموږ په ګناهونو باندې قلم د عفو راکړي او الہ العالمین
تاسو صاحبان چې راغلي دي زه تا په ګواه ګرځوم چې همدا د ټول مسلک د اهلسنت والجماعت داخلي د خپل کمزوري وس موافق دوی ته بخښنه وکړم اول مخواصو باندې تا ګواه کوم که د دې نه بعد هم دوی زما خبره نه منم او د خپل مسلک او عقیده کې پرېښوده الهه ما ورباندې مني چې زما وس تبلیغ وما خپله لاره خلاصه الهه ستا د دین په خاطر چا رانه مشرک جوړ کړ چا رانه بدعتي جوړ چا راته ساحر او جادوګر او چا د دنیا قسمه قسم بدنامۍ باندې بدنام کړو الهه خلق محمد عربي ته مې دا نسبتونه شوي ټول انبیاو ته شوي دي خداوند کریم دغه سوال کوم خداوند کریم دا کوم تقریر او بیان چې ما کړی دی ما ته مؤاخذه نه کړي الهه زما لاره ګردن پې باندې خلاص کړي الهه چې د قیامت ورځ او زما مسلمانان راځي او ما د ګریوان نه نیسي چې دا موږ ته څه مذاق نه وښودلی خداوند کریم زه تا ګواه جوړوم د خپل مسلک او عقیده ورته وښوده خداوند کریمه موږ یو دوی ته په شریعت او طریقت باندې استقامت رانصیب الہ العالمین الہ اخر کې درته وایم زه سوال کوم ټول انبیا درته وسیله کې پیش کوو ټول شهدا درته پیش کوو او په وسیله کې درته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کوو آدم علیه السلام پیش کوو بهترین العالم رسول انبیا ټول پیش کوو نیکان بزرگ او خاص کر د احد په میدان کې چې امام الانبیا غاښونه مبارکان شهیدان کېدل هغه پاکې وینې او هغه پاک غاښونه چې د دین په خاطر باندې قربان شول خدای هغه هم درته وسیله کې پیش کوو زموږ ګناهونه معاف کړه خدای دین ډېر غریب شوی دی اسلام او دین ډېر غریب شو ته یې حافظ او نگهبان شي خداوند کریم د دین حفاظت او ساتنه زموږ نه کار واخلي الہ العالمین داسې دور ده چې محمد عربي امت دپاره څومره ښه کړی و یا سامعین معظم السامعین والله العظیم چې محمد رسول الله کې لمن دا امت د بقا کې لمن او په قربانۍ د دین راوستو مسلمانانو دین راټینګ ما پرېږدئ دا بهترین دین مه پرېږدئ یو چا خوب ولیده امام الانبیا په خوب کې په چغو چغو ژړل خدایه زما دین غریب شو ستا د حافظینې نشي الہ العالمین دا بېرته سرباله وګرځئ هغه زموږ مجاهدین وروڼه که په کیوبا جیلونو کې پراته دي د باګرام په جیلونو کې خدای هغه به میندې لري هغه به پلاران لري وروڼه به لري ای زما خدایه ای الہ العالمین زموږ لپاره قیدیانو باندې رحم وکړي خدای زموږ قیدیان را خلاص کړي هغه پاک پاک عربان او نور قومونه چې هغوی د جهاد په لار کې شینګارېدل او زخمیان کېدل او جیلونو ته تلل الهه ته به زموږ نه تپوس کړې خو خدایه موږ ته توفیق د جهاد راکړي او الهه زموږ هغه دوستان وروڼه خپلو پردیو ټول خدای د جیلونو نه را خلاص کړي او اسلام قانون په ټول جهان نافظ کړی دی او الهه ما دې آخر زمان کراوتلي قریب یو تا ته د هغې علم معلومي له د هغه په جهاد چې د علیه السلام دې موږ ته د جهاد هغه بهتر رتبې راکړي د مجاهدینو او خداوند کریمه د هغه مبارک په لښکر کې راته پنځه شپږ او لس کاله چې نهه کاله شول د هغه زندګي د هغه مبارک سره جهادونه را نصیب کړي او خداوند کریمه د حاضرینو جانب هم دا دعا یې خو زه دا دعا غواړم تاسو ما لپاره وغواړئ چې زما د دې مرګ ډېر بدې شي هغه پوره جهادونو د دین د خدمتونو هغه مرګ دې ما ته مقرر کړی خدای ما ته د شهادت مرګ راکړي الهه موږ ته د شهادت مرګ
और प्यामिनो इलाज मुकर शहादत मरबन राखी अगले कार दे कोर मरबन नमोसा खुदावंद करीम हम शुहदा कारियान तो बच शहीदान के दर आओ जाओ शहीदान की जान पकड़ के मुसलमान मगलूब करेगी ला तबा रजाती किताब नमरुदियन पर माशुहदा कर आओ अपना काफिर दे पा मरला बाने हलाक फिरौन को गोबाने हलाक मुतक मुश्किल नदी ला इला तदी दुनिया ला का कुरान का पावर हिदायत के और कने हिदायत काबिल ने खुदावंद करीम जमान पर सुनो बाने अव्वल दा कहर दा गजब करे दो वाले तबो बर्बाद की जमान मुसलमान दा गैर पंजोर अखलास की अफगानिस्तान गैर अंग्रेजान पंजोर आजाद की पाकिस्तान की ला इस्लामी कानून नाफिज कर दे दारो पर सरजमीन में सही शरीयत नाफिज की इलाह आलमीन और इज्जत वाली दुआगार दर वालो खुदावंद करीम जमान इबादत तो मखबूल दरगाह की कबूल मंजूर कर दे सुमर कसान के रागल जी खुदा और कदम पत्थर ने गिर ले मिलान के वाचे क्योंकि बिबियान के हया पर्दे के बतौरों के नास के खुदावंद करीम आगे पशर को दौर सर तर्जुमे और दलील खुदा तो मुश्किलात की पूरे के खुदा दफा की बिबियान दार किस्म तो मदन बदले नौ साथे आप खुदा रचा चिना औलाद ने इलाह दस कुली अबा अमल और नेक औलाद और दौर की रचा चिल्लो नरान औलाद वाले इलाह नरान औलाद और दौर की अवला रचा चार किस्म तो मुश्किलात बदलने की और कठोर पूरे के शरीयत मुआफिक अवला तूल का हलाल रिज़्क़ का गठल असबाब बराबर की और हलाल रोज़ी ने नमूने सरोस रहती अच्छा भाई चे कर्ज़ों ने इखलास की और कम कहते चे बरीरों की बेगुनाह ने खुदावंद करीम आली सर मदद की आली दजीर दर इखलास की दाइसो दुआ दिला आलमीन ज़रूर इबादत शायद कबूल नरी अवला हज़ाफ़न दा व ईमान ना शुक्र बशिकल वानी जज़मा इबादत मुस्ताद दरगाह की कबूल नरी खुदा ज़मान का कमजोर इबादत ना पर दरगाह की कबूल मंजूर गर्दावा खुदा इला दार सवाब शुगर दी चितम का बदले पेरा के कमजोरी खुदा दी इबादत तो बारे वापस जमन मुआफ़ज़ा मकी दुरूद शरीफ बोले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम अलैहि व मा अलैहि इल्ला अल बलाग व मा अलैहि इल्ला अल बलाग وما علي إلا البلاغ وما علي إلا البلاغ وما علي إلا البلاغ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم طالبان की रागली राजी ना कमा चाहता हो सकड़ी है मैं खबर लगी दिन पर खातिर मत आपो के हमार को पर में मांडोर बदली तो तब आप पकड़ेला और आज मुश्ताक की मेरा दर्द नहीं इजाजत करे सर